په دا نږدې څو ورځو کې متوجه یم چې په ټیک ټاک ایکس او ځینې نورو اجتماعي پاڼو کې ګورم په خاص توګه د ځوانانو د فکر د خاوند ځوانانو ترمنځ ډېر ګرم تاوده بحثونه کېږي. متاسفانه د دې پر ځای چې زیاتره اصلاحي اړخ ولري هغه تعصبي اړخ لري. دا چې تعصبي اړخ لري هغه یو موضوع ده. له بده مرغه د قلم څښتن ځوانانو داسې الفاظ کاروي چې هغه ډېر نامناسبه دي، ښکنځل کاروي، منفي. یو نیم شمېر خو داسې هم دي چې د افغاني کلتور په رڼا کې ښه لونګۍ به پیچلي، ښه سنت به پر ځای کړي، ښه ږیرې به ایښي او ښه د پښتو کارنامونه به پر ځان باندې ایښي، خو په ژوندۍ بڼه په خپرونو کې داسې الفاظ به کاروي چې هغه نه یوازې چې خپل شخصیت وژنه کوي بلکې د پښتو ژبې دپاره بدنامۍ دی، د افغاني دود او کلتور لپاره بدنامۍ دی، حتی د نبوي اخلاقو سره په ټکر کې دا څوک چې د اسلام دعوه کوي. که نومونو ته یې ځیر سو نومونه به ډېر درانه وي، چا به پر ځان باندې د جنرال نوم ایښی، چا به پر ځان باندې د ځواک نوم ایښی، چا به پر ځان باندې څه شي. داسې خلک چې په ټولنې کې ډېر شهرت اخلي، داسې خلک چې په ټولنې کې د دوی کتونکي زیات دي یا تعقیبونکي زیات دي، څارونکي زیات دي، دوی ته پکار دی چې دا وي ښه پیغام وړاندې کړي، ښه ادبیات په پام کې ولري، تر دې چې دوی منفي اړخ څاري او د دوی دغه کړنې باعث د دې کېږي چې نورو ځوانانو ته نورو ته د دوی هغه منفي انځور وړاندې کړي یا نور اقوامو ته چې نن سبا د پښتو ژبې یا د افغانانو پسې نن سبا منفي کلیپونه ډکوي، منفي اړخونه یې څاري، اسناد ترلاسه کوي. د دې شانو سبب دوی خپله ونه ګرځي. دا عصر د ټکنالوژي دی. نن سبا خپل د کور څخه یو کمره لرونکی تلیفون ټولې دنیا ته سړی وصلوي. نو ښه خبره دا ده چې خپل د کلتور عنعناتو، خپل د فرهنګ، خپل د ژبې که ښه استازیتوب نسو کولی، که په ښه ډول باندې نسو کولی چې دا پیغام او دا تصویر نورو ته وړاندې کړو، حد اقلا د دې سبب ونه ګرځو چې هغه په منفي ډول باندې هغه نورو ته وړاندې کړو. حقیقي انځور د پښتو ژبې، حقیقي انځور د افغانانو، حقیقي انځور د افغان دود او کلتور فرهنګ، حقیقي انځور د اسلام د سپېڅلي دین او د نبوي اخلاقو، دا زموږ وظیفه ده چې ښې وړاندې کړو، او که نسو وړاندې کولی د اقلا په دې باندې داسې څه ونه کړو چې باعث دې سو چې خلکو ته دا یا لیدونکو ته دا منفي معرفي کړو. زه وینم په دا موضوعاتو کې ډېر خلک اوس د مادیاتو پسې دي، بحثونه کېږي. ما تېره ورځ یو ژوندی پروګرام تعقیبوئ، ځینې پوښتنې مې درنه وشتلې، ډېر کوښښ مې وکړی چې د ځینې کسانو څخه پوښتنې ولرمه، خو ونه سو، ځکه چې د اکثره ژوندي بڼه پروګرامونه داسې دي چې دوی 4-5 کسان ملګري دي سره پروګرام تعقیبوي، هغه لکه فوټبال د ګیم په صفت په څېر باندې یو بل ته پاس ورکوي، سره دا پروګرام ګرم ساتي، نه غواړي چې داسې څوک د دوی څخه پوښتنه وکړي چې دوی د چالش یا ستونزې سره مخ شي. نو په هر صورت باندې خو ځینې داسې هم شته. نن مې هم یو پروګرام تعقیبوئ، ډېر ښه موضوعات ورباندې بحث کېږي. ځینې ځوانان شته چې هغه ډېر ښه فکر لري، تر تاوان یا تر منفي اړخ زیات مثبت اړخ ته پروګرامونه تعقیبوي، یو ښه موضوع رامنځته کوي. نو زه د هغه دوستانو څخه په درناوي دا هیله لرم چې که چیرې نسئ کولی چې ښه انځور ټولنې ته وړاندې کوي، البته نړیوال ته وړاندې کوي، حداقل د دې سبب مه ګرځئ چې دا پښتو ژبه د افغان دود کلتور فرهنګ، دغه عنعنات، دغه جامه، دغه سنت د نبوي چې دي، دغه په بل ډول باندې مه معرفي کوئ، مې وړاندې کوئ. ښه مبارکه ږیره به مو وي، ښه سنت به مو پرې ایښي، ښه افغاني فرهنګ له لحاظه ښه لونګۍ به مو پرې ایښي. داسې الفاظ به کاروئ چې هغه که په یو کور کې موږ ستاسو لایف تعقیبوو، هغه کوچنیانو ماشومانو نور زنانې اوري، سړی په خپل جامو کې ځای نه لري. نو دا ښه خبره نه ده.
ځکه چې زموږ په څیر نور دوستان هر څوک چې دا راځي سوشل میډیا ته دا د نن سبا د دنیا اړتیا ده، ځکه چې د دنیا سره وصل د همدې هدرسه یو. نو دا د ټولو افغانانو خبره ده، که څوک په افغانستان کې دننه او که بهر دي. نو دا خپل شخصیت وژنه نه دي، دوی ته لعنت خلک وایي. د پیسو د ترلاسه کولو ډېرې طریقې دي، کولی شي د بل ادرس څخه خپل پیسې پیدا کړي. خپل شخصیت مه پلورئ، د چا شخصیت مه پلورئ. مننه.